السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. زه سمیع الله چنار او تاسې ګورئ زموږ او ستاسې زرچنار یوټیوب چینل. نن د روژې اوله ده او ځو د دالې پرچاوو ته. دوی وایي دا لاره پرچاو سوې ده، ښه ډېرې اوبه راغلي دي، نو هلته ځو روژه مات کوو. هلته د خیره راسره اوسئ، راځئ د خیر. پیدا مو کړې؟ زه ښه چې پیدا شوم. زما بیا نن داسې څنګه یاست؟ جوړ یاست؟ خیریت دی؟ خیر اوسئ، ژوندی اوسئ. چې شوړې چې ستا پکښې کې خو یما نه جوړې ور واچو احمده. څه کوې چې ولاړې؟ اوس یې ونه خورې دا فرض روژې. دوستانو زما ستونی یو څه خوږ دی. مایک ته نږدې که دوستانو. نو دوستانو ډوډۍ او تر څنګ یې پکوړې یې که سمبوسې؟ پکوړې سمبوسې درې کونجې دي. ښه پکوړې مو راواخیستلې. زر صاحب ډرایوینګ کوي او پر څنګ یې مخ ته مالزې قطع ایستلې وم. سرپرایز دی دوستانو. هغه داسې سرپرایز را باندې ولیدی، باره مې نه پرېښه وایسو نه مې نه ځینې تللی سوم. احمد ته ګورې دوستانو روژې ډېر بد تاثیر پر کړی دی. کیمره لا سمه نسي نیولی. نو ملګرو مخ ته اطاوله موټر چلی او زموږ ستاسو ملګری ورته ناست دی. احمد د اطاوله سره ناست، موږ ډګر شاته راوغورځولو، دی یې مخ ته کښېنولو، اوس به دی در ښکاره کړي او سرپرایز دی. نو ملګرو کیمره بالاخره ما ته راواوښتله. مخ ته راسره ناست دی د کندهار یو د تکړه شاعرانو او خورا د ویښو ځوانانو څخه چې د شعر و شاعري په اړه یې ډېر ځوانان هڅولي دي او په دې بخش کې ډېر خدمت کړی دی. تر څنګ یې ورور ته دې ویل څه د اشپزي په بخش کې ډېر خدمت کړی دی او د څېرې سره شاید اشنا ونه اوسئ. هغه خلک چې راډیو به اورېدلی یا اوري یې، هغه یې شاید د غږه سره اشنا یي. نو بالا ځان ور معرفي کړه. ډېره زیاته مننه. راونیسه نو کمه دی دا نه. ډېره زیاته مننه زر صاحب. لومړی تاسې ته شاته په ډکۍ کې چې څوک ناست دي هغو ته هم سلامونه، او د زرچنار یوټیوب چینل ټولو لیدونکو ته سلامونه، نیکې هیلې او مینه وړاندې کوم، او ستاسې د توصیف او د پیرزوینې څخه ډېره زیاته مننه. نوم دې نور ورښوئ، نه تا ورښوئ. نوم یې دی حیات الله څرک. نو بس څرک دی. نو ما فکر وکړی چې معرفي سوی یم. یا نه یم معرفي زه خو دغه ځینو مجلسو کې داسې ژر معرفي سمه. نو دا دی بالا په دغه مخ پر کوتلو روان یو د خیره سره راسره اوسه. دوستانو بالاخره کوتلې مورچې ته راورسېدو او نو راواوښتو او زر صاحب داسې موټر واني کوي هندارې کښته که چنار هغه
دوستانو څرک صاحب مسجد رانیسي چیشتې رانیوله څرک صاحب زما دغه د خوج ملک مسجد وي دا ښه د غواو مسجد دی د غواوو چې د غواوو چې ګرانه وروره زموږ د بازار کې خو نیمې پوډریانې څنګه یې نیمې څنګه نو دا د په مجموع کې دغه نو کې د ښار څخه د وتلو منطقو مسجد ښیي ډېرې ښیي نو خو دغه مشت یې څه راکړه څه کې دا راکړه چراکې په څو یو د دغه د غوا د مستو یوه خوبي دا ده چې اوبه هم نه کوي اوبه کېږي ډېرې نه چې څونه نرۍ هم سي چې څونه نرۍ هم سي نو اوبه نه کوي بیا نو دا نو بس طبیعي شی دی یا نور جماعت ته نیم ساعت پاتې دی ورسېږو څرک صاحب والله خدای دې وکړي چې ورسېږو زه وږی یم زه رښتیا وږی یم تاسو دا لیدونکو ته څه پیغام لرئ لیدونکو ته د هغه پیغام لري چې راځئ راځئ داسې خو پسې راځئ کومه زه به لوکیشن یې لکه دیکھئے کار خلاص دی دوستانو دا استی ختم دی خوره کوي دا ارغنداب دی دا دوستانو ارغنداب دی د خوج ملک سیمه ده د خیره سره یاران دلته په موټر کې انتظار دی او څرک صاحب مسجد راخلي دا دکان دی او دا ټوله دا سیمه دا د روژې مبارکې لومړۍ ورځ ده دوستانو او څرک صاحب هم مسجد راواخیستله او نو بلا موټر ته کېږي څه به حزب الله ته خوب ورتلي نو دا د ملګرو څرک صاحب عکاسي کوي ښه والله دا سربند دی او روژه ماته ډېر لږ وخت پاته دی داسې یو نیم ساعت پل او ته پاتې نو دا چې لاندې سخت اوبه راغلي دي دا دي دا د سربند اوبه دي اوبه نه دي خټې دي خټې مېږي د چا ورکه دغه اوبه دي ملګرو داسې په څپو څپو اوبه را روانې دي دلته نو اوس په بخښنې سره زه عکاسي کوم هم دغه کوم عکاسي او موټرواني دواړه کوم بېرته دا دی بازار کې شروع نو دا دی قدرمنو دوستانو دا د سربند خړ پړ بازار دغه توره لیکه چې سیده تللې ده دا نو تللې ده د دالې پارچاوو ته روزګان ته خو نو زموږ مطلب د زموږ مسیر د دالې زموږ مسیر د دالې پارچاوونه دي دا نو چې د ارغنداب دی که د روزګان ته چې بیا یو وخت روان یو د خیره بیا به روزګان بیا به چې در دغه پارچاوو تیر سو بیا به وایي چې داسې دا توره لیکه روزګان ته تللې ده او بل چنار صاحب تا ول شعر ما ول یو میدان شعر یو شعر مې ووایه یو دوه درې بیته سره په شعر کې یو غزل مزل د څرک صاحب فرمایش یو بیت و د درویش دراني بیت و خو فرمایش د څرک صاحب وول دا مخامخ چې به دلبر ته ګورې سترګې دې نه درېږي چې لمر ته ګورې دا نو بیا ما او څرک سره پوس ولو نو زه به داسې وکړم چې اوس د شعر به د چا په یاد شي دا د روژې د اولې ورځې مازدیګر روژه ماته نیم ساعت پاته او ته شعر غواړې ته شعر غواړې دا شعر دی وروره دا شعر دی و شعر هغه بیتونه دوستان ته وایي چې وایي ولې څنګه چې څرک هڅه کړي ولې به درویش نیسي دا نویش به جیش نیسي دا به مې په یاد شي سمین صاحب څرک چې همیش هڅه کړي ولې به درویش نیسي ستا ښایست زما مینه
دا مې او دا یې نیویشت بجې شنه سي دا مې یې دی څنګه چې سرک هڅه کړې ولې به درویش دا خو ما اورېدلی چې دا وړۍ به شړۍ نه سي او دا به دغه نه سي دا جالبه تشبیه کار کړی دی چې دا نوي به دیش نه سي کیا بات ہے ترتیب به ور برابرې نو دا مې یې دی دا شعر یو بل شعر به درته وایم چنار صاحب یو بل شعر به درته وایم وایي باړخو زنه وربل سترګې او لب نه هېروم باړخو زنه وربل سترګې او لب نه هېروم ای څرکه نعمتونه به د رب نه هېروم چې مې وویني مخ واړوي په بله شکر خدایه پر سړي حسابي ما هم دا دوم نیم بیتی نو خدای دې وکړي چې د اورېدونکو د لیدونکو د توجه وړ ګرځېدلي د درویش دراني شعرونه به ولې د توجه وړ دوستانو he is Mr. چنار او یو بل پنځم نفر را سره دی هغه در اوسه په دې موږ نه معرفي کوو چې در اوسه بیده دی هغه چې راویښ سي بیا درته معرفي کوو مخکې وغوري لږ معلومېږي هغه څوک چې اوبه راوړی دی څوک چې په اوبو کې پروت دی خو اوبه چې راوړی داسې دی هم ورسره بیده دی دی مشهوره دی په ګرد ژوند کې بیده دی په ولاړې بیده دی چیرې وځنډې دی د ده غاښ مات شو زموږ لاسه نو ولایو پر بل به سره راړو نو وسکه تاخ به مخامخ نور معرفي کوی دی وځنډېد دی چې د کار خراب کړی دی نو روان یې دوستانو روژه څنګه د روژه ستا لږ چې نه ده روژه دوستانو په یوه ورځ دونه ډنګر شوي دي تر توګره مخ ته دی راورسېده دوستانو راوړي ایلیانې راوړي چورې لایق د دالیه پرچا ووته او دا دوستانو پرچاو دی دغه کښتۍ دي هغه دې اوبه پرچاو ته وراوړې او د خلکو سا چیر دي چنار هغه هغه دی لاندې شوه سو مخایخ لاندې انګیا تاسې هم راورسېده لاس ګرانه وروره میک نه لرې نو څه پیدا کړي تاسو څه پیغام لرئ زه دا پیغام لرم دا دالیه ته چې راځي زموږ خو د ایلیانې یېرې سوې وروره راوړي یې د دالیې ته ورشوې ښه دي ورور دلته به دالاب هم په آباد دي به په دالیه آباد دي د ایلیانې هغه په دالیه آباد دي او حیوانان چې راشي باره به په راکښته کېږي وکې او دالا به په دې آباد ملګرو دا دی د دالیه دغه بل کونج ته راورسېدلو هغه مخکې چې موږ په مخکې ولاګو کې تللي وو هغه طرف ته تللي وو او دا د پارچاوو طرف ته یو څه اخوا چې ورسې بره پارچاو دی هغه اوبه چې را پارچاویږي دا خواته ښه ارامې ده څوک نسته نو موږ به دلته پر کراره کښېنو او روژه ماته پاته دي 6-7 دقیقې الله نفس مې وختې دغه روژه مات اوسي نفس به ښه نو د څرک صاحب یخ کېږي او دا مخامخ چې د یار سر ته ګورې جلبۍ ته داسې سترګې دې نه برېښي کمیسان به وکړ هغه وکړي یا هغه د اپل دا ډېره ښایسته مسخره وه صحیح دا سمه وکړه د طبۍ ده طبۍ ده خو نو سوپر ډوپر سوپر فاست ځوانان په خدمت شي خدمت زیات ما څخه استه کړی دی الله ژر ژر احمد الله په یو خوبو کې اکثر د شیخ دا یې شول په بالای ورچوا دغه پیالو ته ورچوا خو ته دا که څوڼه ته په لاس ورکړه خو که څوڼه په لاس ورکړه خوشیان خو در واخه خورې یو ته چیرې ولاړاست چیرې ولاړاست ښه ملګرو موږ سهار وارې په میله کې موږ ډېر تلواریان یو ښه بالا یو شی نه یو شی راسه هېر شوی
بل ورځ چې په تېر ولاګ کې تاسو وکتله میوند ته ولاړو هلته هم بیا دغه هېر سوی و ډوډۍ پرون بیا هلته زرې راټولې کړلې خو نو تاسو ولیدئ په ولاګ کې اوس بیا دوی هغه دې ولاړه دغه راوړي د هغه خیمې والا څه کوي فرش یو شی و هغه راوړي خیمه مو راوړې ده شامیان مو راوړي دي کتغ مو راوړی دي او پوهېږئ نن چې خورو نن څرک صاحب پایې راپخ کړي دي د غوایي پایې نو نن به هغه وخورو خو نو چې اوس اذان ژر وسي کنې اذان چې دلته وسي هم نه رارسېږي ما چې لمر ولویږي سم بلا به موږ ته روژه مات وکړو دا دی دا خیمه ودرېدل دا د زموږ اکوا ده دا زموږ سره چې هر ځای ځي حزب الله دا دی اوس را کښېنستی په ګرده لار کې بیده و لا کیڅ خوند پر اخیستی دي دا خیمه ده او شامیان مو دا دې راته کړه دا دې ځوانان په خدمت ښه ایسي سپین ږیري بیا په دېګ ښه ایسي ولې اشپز صاحب ورته ناست دي نن یې پایې راپخ کړي دي نو بالا دغه ښایسته هوا ده وایي هغه کښتیان دي راځي کښتیان دي ښکاره کړمه در هغوی چې اذان کېږي موږ به روژه لنډه کړو کښتۍ به د ښکاره کړم احمد دوی هغې خواته ولاړل دغه راوړي فرش که د هغو سره و که نه و بالا به نو د هغسې په خیمه کې کښېنو پر پټوانو او دا کښتیانې دي کښتیانې لکه چې اوس بندې دي نسته دا دی فرش هم نه کوي پیدا دا دي اوس په احمد دې کښتۍ ته ور وخېږي عکس اخلي دا دی دوی فرش نه کوي پیدا هڅه یې ناکامه شوه خو روژه یې لنډه کړه زه داسې ته کښتیانې در ښکاره کړم دا کښتیانې دا کښتیانې دي تاسو ته ګوره دا ګرده کښتۍ او ملګرو دا ولا که څه شي تخته ده د کښتۍ خپله تخته د نازکو نازکو تختو څخه جوړې کښتۍ دي چې بیا په دا اوبو کې به لا داسې خطا کې به لا یوسي دغه جنریټر شاته پکښې بسته دی دا چې لاندې کې به لا هغه اوبه شاته پورې وي یعنې چې اوبه شاته پورې وي کښتۍ مخ ته ځي او انتیکه جنریټران دي د دغه دي د یاما دي د یاما جنریټران دي اوس تاسو وږي یاست که تږي یاست وران ناست یمه بالا مې نو کله انرژي خلاصه ده د سمین بیا د ادریس معلم صاحب دغه نه دي خوښې پایې هغه سان پکوړې راواخیستې اوس وږی دی خو ما درته ویله ډېر ستړی یم دوستانو انرژي مې پل خلاصه ده ستونی مې هم خوږېږي ټوخی مې هم کېږي سم دم را یو ټکی هغه پر ورشه وسوي خو خیر نو دوستانو بس روژه ماته شپږ بجې لاس بالا وخت پوره دی انشاءالله او دوی په کښتیانو کې عکسونه اخلي دوی مې پرېښودل ما زه ډېر وږی یم ځکه چې پیشنمۍ مې هم نه و کړې او د شپې مې هم شی نه و خوړلی بلا ځینې را روان شول زه به ولاړ سم د نس کار به وکړم جنګ پر داس شروع دی دوستان دا به روژه ماته وروسته به اشپزي به هم تاسو ته د ښکاره کړو کېدای شي چې څرک صاحب نن پایې را برابرې کړي دي نو پایې به وخورو خو څه زما پایې خوښې هم نه دي ډېر څه ناڅه مې خوښې دي خو بیا ډېر هم نه دي خوښې نو پایې به وخورو د هغه وروسته به بیا بانډار سره وکړو دوستانو دوی مکسونه واخیسته دا چې د هغې خوا څخه را روان دي داسې را روان دي او دا خو نو څرک صاحب څه دي په وکړله په دغه باندې دا دي څرک صاحب هم شان اماده کړي دي زر صاحب هم په ټلیفون اخته دی دلته نیټ کار کوي زر صاحب نیټ ویډیو هم پلی کړی د موشي دي اوهو دوستانو بلا مې حوصله ورته ختمه ده وخت هم پوره دی او څرک صاحب دوستانو په خیر ته دا د جګ سپورټ پورته کړه اماده وه اوه تودوله وخت هم داسې وخت دی یاره بیخي ښه وخت دی اوس یې چپنه کې خدای دې خیر ویښ ښه وخت دی
دوستانو سرخان اوري دا وچ ډوډۍ هم دغسې هوا کېږي څه مست بیان دي جوړ کړي دي اوف 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 موږ تاسې پلی پخته ده نو څه به کوې د باندې راباسې دوستانو روژه مات بس ما ځم روژه ماته کړل دسترخوان به وار کړي نو دا څرک صاحب پایره پخ کړې ده او سیمانه دوره ده او دوستانو په موټر کې دغه ځوان بیده و حزب الله جان وایي ما ته په موټر کې خوب راځي او دا بیا څرک صاحب نه پایه پخ کړې ده دوستانو دوستانو دی وینئ د خیمې زنځیرونه یې سره وتړله یا دننه ګاز لګولی دي ورې ورته ناست او زما ډېر ټوخی کېږي خدای چې مې ټوخي ته خیر پېښ وینې څنګه شو ما تا پر کومه لاره ورننوځو نو باره چې بېرته راسو بیا ورننه ښه اوس مو وزه بوټونه په پښه کوه موږ روژه مات وکړئ تاریکه شوه او لمونځونه وشوه او اوس نو زه یو ګړی قدم ووه دی زغلي زما خو ځغستا د لاسه نه کېږي وکې یوه جامه راکړه نور پسې ودرېدلو چې موږ وکتلو یوه لم بخته مې سپوږمۍ څومره ښه خوند کوي او دا رښتیا ګوره دوه ورځې ښه دي چې نن مو روژه ونیول ملګرو ښه خوند کوي نن شپې چې دومه ده د رښتیا او زر صاحب ویل اوس یې نه کې رانږدې کوم زه به څلور ویشت درته رانږدې کړم ته په هغه کاسې ژمې وکړه بله کم نه کېږي نو څو بو پله شربت دوستانو دی به زه وار پیدا ورکه دې کړله خوږه ده دوستانو ها دغه ده سپوږمۍ دغه ده دغه دلته ورته ګوره تنده دې ورته ګوره بس ته بس ډېره مننه زه ملګرو دا دی د څلرویشت زوم تاسې وینئ او دا د دوه ورځو سپوږمۍ ده سپوږمۍ ده راځه بایستي نو وګرځېدو اوف ستړی شوم ډوډۍ مې ډېره وخوړه ډوډۍ څه وایي چې دغه ځای مې تکه توره شپه ده هېڅ شی مې نه معلومېږي او مازې مې هغه دغه معلومېږي چې زه دی خو دغه دی یا بې پلشه نه معلومېږي تیاره ده نو دا دی چې دوستانو اور یې وینئ خیمه کې اور بل کړی دي اول وارې مو دوستانو پرې او دغه سترګې ولګېدل راځئ راسئ دننه راسئ بند کبر سم ملي دغه دی احمد چې ګوره څرک صاحب بس خیر اوسئ بل خو به بیا نه بیده دا درګاه به ور خلاصه کړو یوه دغه پر چم باندې وای ور به پې خلاص کړو دا دی پر دغه نیمه خوا ننوتلی او سخته ګرمه سوې ده بېشکه د بندې یخ دی د بندې دی یخ و او بالاخره دوستانو زه دغه یم زه ډوډۍ ستړې کړلم دوستانو د خیره سره خیمه مو سره ټوله کړه زر صاحب خیمه والله که تر اوسه پورې دغسې جنجالي سوی ده نه کتېدل کتې که بېرته به ولاړه او ساوي بل ستړی کړه دوستانو بالاخره موټر ته راوختو او یخ هم دی ډېر یخ دی که څنګه او دا دی دغه زما دومه درېمه ارتشه چې کوم ولګو چې موږ معلوم سو دا پیپر رایسته کومه لانجې ته ډېر فرق ډېر فرق شو ما چې راکه زه پر دلته ونیسم بازه داسې که داسې اوس وګوره بس نو ملګرو بالا ځو هلته ورته ګوره
نو د خیر سره میریم په کوجا احمد بای بخانه کوجا داسې بخانې ته زور را د ډېر ورته ډېر تلوار دی دوستانو نو د خیر موږ حرکت وکړي ځو نو دا چیرې نیولې ده حرکت خو خدای خیر کړي دغه دی ته خبرې سره وکړه دوستان سره نو موږ ځو په دا تور طریقه کې لاړو چېرې ولاړو